سمنګانو کې په دار د دوه زړول شویو میرمنو مړي موندل شوي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه خبرونو لپاره درسره AFG پلس چینل سبسکرایب کړئ. د سمنګانو اوسېدونکي وایي په دار د زړول شویو دوه میرمنو مړي موندلي دي. دا میرمنې د حضرت سلطان پله لاندې له یوه څاه څخه موندل شوي دي. ځینې سرچینې وایي چې دا میرمنې څو ورځې وړاندې په دار زړول شوي وي. ځایي سرچینې اشتې ورځپاڼې ته وایي چې شنبه د غبرګولي پر 14مه ماسپښین مهال د حضرت سلطان سیمه اوسېدونکي د دغه دوه میرمنو د مړي له یو څاه څخه وموندل. تر اوسه د دغه مړي میرمنو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو له ولایتي روغتون څخه سرچینې وایي چې ښایي هغوی بلخ یا بغلان اوسېدونکي وي. له بلې خوا د سرچینو په حواله دا میرمنې له ډله ییز تیري وروسته په دار زړول شوي دي. ځایي سرچینې وایي چې له دغه دوو میرمنو مړي طالبانو د حضرت سلطان ولسوالۍ اړوند سیمه کې خاورو ته وسپارل. ویل شوي که د دغه میرمنو خپلوان پیدا شول د ښخېدو ځای به یې وروښول شي. تر اوسه طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. دوستان دا زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.